دیوے بیت اللہ شریف تلاڑو جی رازی جی پا اتم ازل حج بانے حاجان صاحبان روانی کی زکا حج چی دی نو دا 15 وزدی کبل اور اس پا کی یو زیادتی کی کہ بخو پس 15 وزدی جواب را کے سور وزدی پا حج کے دری فرض دی یو پا کی چکم دے احرام سرد تلبیین دا فرض دی چه انسان کم وقت حرام ہوتا دی او پاتم از الحج بان انسان نیتو کی اللہم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی یا اللہ ز ارادہ دا حج لرم خدای تیرا تا آسان کی و تیرا نقبول کی حج آسان کار ندی دا دیر گران کار دے خوشی دا درخواستو کی بس آسان شی چی دا دعاو کی بیا آسان شی تلبیہ بوئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اوے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ کدا سے دشی بجاز را ترہ ولان دے ورخور خیجو وزا اللہ مسر زمان غیبی ماول کوچے غیبی غیبی دے رازی جے دے مبارک وہی شیطم حضرت بس دلتا خلقوی حرام اتڑا او دلتا دے ارادہ دے قریبے نہ احرام لیری یو لنگ کے دے بدم ارادہ کا نیتیو کچے اللہم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی بیک دم ارادہ دا حجو کا او دا عمریو کا اے بس روان شد روان نی مزل کی دا اللہ نظام نے منا مبارکی تران شپیو کا پا منا کے شپت روچ چی دینو دا سنت دی پا منا کے وقت روچ دی سنت دی مخبلا چکل شپاو کا پا سبا پا نہم تاریخ بیا سڑی عرفات تزی نو پا حج کی یو احرام سر تلبیین اونیت دا فرش دویم نمبر پکی وقوف عرفات فرض دے وقوف اسارے دوتا عرفات دا عرفات ایسا بدا ماسبخین نتر دنور پریوتو پوری سارے کی دا پکی فرائضو کے دے نو دیر حاجان و صاحبان اکثر چکم دی اغید شپی بوزی عرفات گنڈے تا ویتا سرازے او مونگ بیا گاڑو کے سباتا سنوشی بوتلے نو دا شپی اکثر اگا معلمین راغلی و اگا خپل کسان چکم قافلی والا دے غیزی ما مرگلو تاوی میں قربان زخو نظمہ ویوالی میں مونگ با علزو چی دا مدینی جانان دا سبان پس چکم دے تلے دے شپے پا منا کی کڑے دا نو ماغا ویجی دا معلم سے تا میرا شے میں معلم سے دا کسان والی بوزی ویجی بیا دیر اگرانی می سنت طریقہ کم دا نو ما تاوی سنت طریقہ رسو دونا ہم خبر ہونا دا ماوی چه دلتا زده حضور سنت جوندی دی کم زی بے جوندی کم چه دلتا جوندی دی کم وی بیا بکرانی میں بس پیاده زیو دا پیوان پولی شی بس پولی دی شی خوشبا بکو شپمو کا ما با جمم ورکو لاو خلقو تو میں دعاگانے و طریقیم خولی او چه غیبانے بکم خخ کولی تو عام لگی دا بس آقا بیارانو میں بٹک شو تاسو را پسے دا کپل وخی زبک خیدہ مسئلے نشپاتے ہو دا مزیدار نعمتو نبیرہ لروڑا بدا دا خدای میرا بانی دا جی چا برالا پیسی را کی مولی زیداری علی نوالا خوچ بل سے پیوالن سیوا دا مستون میں بس بل شیوہ پینانا مستبا پی غروبا کیلی اے دا سرول دے خدای خیر ورکی یہ رسول ناشنا کیف و مزد پکی چشپا موکا امرگی را سرائی یو گاڑی والار دی میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلی کلی دی قافلہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگئی تو وروفتو پکی کی ناس کی دا پنجاب سے کسانو اگر آلو آوازو کہ خدا کے لیے پٹھان حضرات یہ ہماری گاڑی ہے یہ ہماری قافلے کی گاڑی ہے یہ تمہاری گاڑی نہیں ہے امرگری ماتوی مولی صاحب سوکو میں خاموشی شدہ دا بہترین خبر میں خاموش کے ندیب لگی بس اگر بیا سڑے کشولان دے برب بیا شو یہ جی پٹھان بیٹا ہے یار باتیں نہیں کرتے ہو عجیب پٹھانے
دا وی چې عجیب خلک پټان دي چې غلي ناس نه خبرې کوي نه کوزيږي چې تاسو کوي بدلا کا نہ وی ہم معلم سے بات کریں گے میں چلو یار کرو بس ایسے ہوگا تو چلے گا خبریں حکومتی شي شغل لاړه معلم صاحب دوی چې معلم صاحب آ جاؤ ہماری جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی جو گاڑی ہے اس میں پٹھان بیٹھا ہوا ہے جو پٹھان ناسلی وہ جی بابا خبر دار چپ ناسلی اگر معلم سے وہ تو یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے مردوں عورتوں یہ پٹھان بھی اللہ کی مہمان ہے تم بھی اللہ کی مہمان ہو بلوچی بھی اللہ کی مہمان ہے ترکی بھی اللہ کی مہمان ہے چلو ٹول سے ہوئی اور بیادہ سے گئی یہ تم اور یہ پٹھان ہمارے لیے دعا کرنے میں انشاءاللہ ضرور کروں گا چې دا مرتوی کنا قافلی والا لاړو گاڑی راتاو کا قسموی سکے وی اوس هغه قافلی پس زم چې غم راولم مرګرو تموی د پیغمبر سنت ژوندۍ کوي په معراج النبوی قافله کې راځو گاڑی باندې معراج سبحان الله وای کنا خلیم کار نه کوي سبحان الله وای قافله کې لاړو والله په بل ډیر خواږه پکې پراته دي الله دې نصیب کی ښا لک دړو د اخلاص ډیر خواږه دي ڈرا دے گلنو چی دی دوران کی دا نوجوان لاڑ عرفات گنڈی تو رسیدو بدویم نمبر فرچی قوفی عرفاتی چی دے داکل نو دک دوران کی چی تیار شلا آقا چی اداکل نو بیا بمزلفی مبارک لشپی لرازی مشر الحرام مبارک لا اللہ خود زمونگ استاسو دا ٹولو پاکی بار بار مول نصیب ہوگی جیسے دلتا مشرف شپی لبرازی او بیا با دا مخام او دا ماسخوتن موس پا یوزے بانے کے اگرچہ دا شپی 2 بجی رو رسے او دلتا با بیا موس کے ٹول غر چی دی دا تک سپینی ٹول سپین احرامو نہیں خان نواب چی پسو پسیٹونو پا ڈبل بیڈونو بانے خوبو نکی چی اگوری پا خوب پہ اللہ تو پا شگو کے پکانو پا خوب سر تبید اللہ سی خودی او دبئی فرشتو تا اللہ دا شبی ہوئی راشے شی سبا دا بندگانو گورے سبحان اللہ تا مصنفی دا شبی تو گورے تا سبا دا بندگانو گورے پکلی کی چھ بالخ و سرنی متکوتنی ڈبل بیٹ باندے خوب نکی آرام نورزی ہوئی سما دا سے فتنگا جی پما دا سے بہیدی پشکو کی راتا پراتے دی پشکو کی پراتے دی راتا امانا منظر راتا بیانی کئی ما تو گورے جی چھ دیو کا نو شپا شکندی پا مزدلفہ کی دا واجب دا وی شدہ کا دوران کے کم وقت دا شپا ہوشوا دا سار موشی سلی پا سلورنی منن وقت کی کئی نو آغا وقت با یو گھنٹا مخی کے پا 3:30 بانے با منزو کی تسبیحات بوئے چنور راخیجی بیا بدا مزدلفین موزی پا منا مبارک کی با پل سامان کی لی دا مزدلفین با دیزان سر 70 کانی شکن لان دی راغشتی وارو وارا آب ازان سر روڑی وہ با تیراوالی لسمز الحج دا شراشی جمرہ بولی یو جمرہ کبرا دا بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ تا خوشحالم شیطان خفکوم بیابل پیغمبر پاک مبارک ہوئی چاچے دو کا اللہ بے پا یو غٹ گناہ کبیرہ پا دے کانشتو بانے معاف کئی دون الوی نعمت تے اور بیا بسو کی چہ دا جمرہ دیوی شنو بیا با قربانیو کی مرگری کی کنی پخپل مزرعی تلارشا اور بسم اللہ اللہ اکبر پیو آیا اگر دے زبح کا داغین بعد با بیا طواف زیارت تراشی نو دیر سخت روزہ سمز الحجہ نوشی بیا طواف زیارتو کی نو پا حج کی 3 نمبر فرض چی دے گا طواف زیارت نو ما تو سو گورے بیا صفا مروہ چی داغا پا واجباتو کی دا نو ما تو گورے جی داغی نپس انسان فارغ شی قربانی مشوا قربانی نپس بیا سادا چی بسم اللہ اللہ اکبر وی دادا میں شکر دی بیا با سر اخرے سر نبات بچکن دی طواف زیارتو کی طواف زیارت نبیا صفا مروہ کی دا صفا مروہ نو بیا منا مبارکی تو بیا را روان شی بیا برازی شپا پا منا کی کے سبا دا مسبخین نپس بیا 3 جمریولی یو اشکانی بزان سروالی یو جمرہ با پو کانو بانیولی بیا با واپس منا ترازی بیا بشپو کی داغی نپس با بیا روان شی یو اشکانو بانے با بیا دا جمریولی بس اخیری جمرہ دیو اشتا مبارک شا که مخ کے حاجی نوی و دا مکم طریقہ و خدی نپس تا حاجی شوی
لک دړه د خلاص مالک ابن دینار سره دا نوجوان روان دی ما دا نوجوان واقع شروع کړی ده او شراره ګلونو کله دا جمرو اشتلا خلق لګیا ساروی ذبح کوي بسم الله الله اکبر ساروی حلال ذبح کوي پدی دوران کې مالک ابن دینار مبارک ہوئی مادی نوجوان تکتل لا سنے دا اللہ پا دربار کیوں نہیں ہوئے کریمہ آئے خلق لدی مال ورکڑی دی او یا اللہ دا سارو وست ورکڑی دی اگی لگی آدی سناور اگستی دی ساروی اگستی دی اگا لالے زما خود ساروی وسیدی شدے یا اللہ دا ساروی پس ابانے ما قربانی کھا یا اللہ ما قبول کا مالک ابن دینار سے ہوئی یقدم پدے مخلاص راخ کا وی چلا سے راخ کا وی سردلان درا پرے مالک ابن دینار وی کل سینہ بان اللہ سوا او کلے پتندی کل پخپو بس پیشو مچی اسرائیل علیہ السلام مبارک ملمت شوے دے روح مبارک قبض شوے دے بے مبارک کوئی غسل میں ورک جنازہ شوا اور دیر خفا دے چستر کی پٹی کے اے گلن مالک ابن دینار پخو کی گوری دا حشر میدان لگے دلے چھوی کت دی نوجوانی ولید لو دا جنت تخبانی ناس دے مخی جامع نوی دا جنت جامع چولی مخی پیزارنو دا جنت لباس ہو جا پیزارے چھوڑے انتظامات برابر یکدم ورتوی دا اللہ بندہ اللہ دا لکم مقام در کھلو دی ورتوی قربان اللہ رب جل جلالہ رالا دا بدر و دا حد شہیدان نم آلا مقام را کھلو مالک ابن دینار ورتوی نا 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 صحابہ خود صحابہ دی صحابی و بیا بدری صحابی او دو خود صحاب نا طول اولیاء را گن کا صحابی درجی ترسیدی شینا نشی رسیدے صحابو لخدے دیو تویدہ قربان دا سمویا اگی درجہ اچھتا داوی دیلا زمانہ صحابہ زمانہ عمل کی تقوی کی پرتبہ کی درجہ کی اچھت مقام لری خود بدر پا میدان کی صحابہ دا کافرانو پتر لگی دلی دی دو خود میدان کی صحابہ دا کافرانو پتر شہیدان شویے او زد اللہ دا محبت پتر بانی لگی دلی خود اللہ دا محبت پتر ماتا گزار رہے جو زکا خود ماتا دیر آلہ و بالا مقام راک دا حاجانو پا باب کی دا غنن واقع مستاسو مخ کے ذکر کا اللہ دی زمانگو استاسو دا دیر و آداب استر نصیب کی او دا پمین پخکول پیغمبر مبارک درو شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ و تتہی بیدر کل معلوم لکا الہ العالمین زمانگ پا حال باندھ رحمو کی گناہونو برمدہ فی قلم را کہگی ہر قسم ظالمانو بدبشانو کی نگن منافقانو وکرانو مفسدانو حاسدانو تانو تاسلون اسپتالونو حادثات سماوی اردوینا اللہ دا ٹول ملگری سرزمامہ ہو سمن کے بچو ساتھ پروردگار علماء جل جلالہ مبارکہ زمان دفیری طریقت رحمت شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پقبر انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال ہے بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام و سردار قطب ربانی محمد سبحانہ دا شیخ ولا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید سیب سواد سے بڑی سیب سرکانوں سے بھی سیب داماد بابای تنگی فی صبح حضرت سے نموڑے بابای طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ زمون والدین کریمین طول نیکانو صلحاء دے خدای درجات بلند ددغا پاکانو ددغا نیکانو ددغا صلحاء پا خاطر پتفیل پا حرمت اللہ منفقینانو بان خصوصی رحمت اللہ جل جلالہ دا دنیا و دا آخرت خیرنا برکتنا اللہ زمدر تاسو دا طولو پیو زیبانی نصیب کی دنیا امرا اللہ خدای خیستہ کی آخرت امرا اللہ خدای خیستہ کی دا سورہ خیستہ مشران نوجوانان یا اللہ دلیر نزدین رازی دا وڑو وڑو مشمانان لائیو بانی زمون مرگری بار عربستان افغانستان سونا مرگری بار دا لائیو گوری نارینا زنانے گوری دا طول دا محبت و دا امین خدای قبول و منظور ہے
کریم رب د ټولو په عمرونو کې سره زما انوار او برکات نازل کړي د دنیا او د آخرت په خوشاله خدای ټول سره زما مال مال کړي بیماران چې سونه کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان ټول بیمارانو ته الله پاک سره زمونږه صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیک عمل لپاره نصیب کړي دا مدیر ماما سره ناست نور دلته حاضر ملت کې سونه بیمارانی کورونو کې دغه داسې والد سې بیمار نور سونه بیماران دا شمشورمان سي د کور والا ماته پرونو وی دي کور والا بیمار دی تم دعا کې زمان کور والوم بیمار دیو زما جنید اغم دی اسپیټال کې زموږ د مرګري ډیر خدمت یو کو خدای دی ول ډیر خیر ورکی تاسو لا راغلی نه د ولي شی اما تذکرہ تاسو کړی دا ما مخکې کومې دی با مرګري براش ډیر دا شی کو چې زما سره خبرې نه هر څه کې خدمت او پیش دی دا یو موقع نو خدای دې ډیر خیر ورکړي مال اولاد کې د الله ډیر برکتونه ورلواچي زموږ د امیر شیخ صاحب له دل موقع ورغله ودم ډیر خطول د خدای ډیر خیر ورکړي امرګری یاران دوستان بابا دې کسانو په پون باندې هغه کردار ادا کړي چې سړی دا نړو ته دا اندامونه دعا کوي چې خدای مال اولاد کې برکتونه کړي مشران چې سونه آبادی په قبرونو کې خوشاله کړي دا سونه مرګری چې راځي او پړه کې شری مقاصد لري خدای ټول ډیر خیر ورکړي دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه په یو ځای نصیب کړي او د بیمارانو ته دعا وکړي الله ټول خپل لاړې ته وایي جان پروي په خپل لاړو خاصوي لاړو جان پروي زموږ یو مرګري دی الله پاک ته ټول لارې وتا آسانه کړي الله دې په خیر بوزي په خیر دې خدای راولي ټول مرګري یاران دوستان دې الله خوشاله کړي او دربار شریف ته دعا کې سار کې دلته د اوراد نزي ختم مبارک د الله د نمونو د نبی مبارک د درودونو کیږي او دلته د کم مرګري منزل راځي خادمین ماوینین اراکین د سونه اخلاص محبت کی مونږ ول بلین شو ور کوله غرب دی ول د خپل خزانو ډیر خوشاله سره ټول مرګري د خدای خوشاله آباد لري پمال پاولاد په عمرونو د ټول د خدای برکت کیږي بیت الله شریف د مدینی جانا الله د خدای د ټول مرګري بوزي د سونه طلبه راځي علما پکې مرګري نه ما دا مشران نه موږ له خدای ټولو ډیر اجرونه ورکي حافظان مرګري واړو دی دا سی وړکیو دا بعض حافظان پکې نه دا سی وړکیو موږ په سبا پروګرامونو نه اوس الحمدلله لګیاري حفظونه مو که اوس علم کوي خو بیا موږ هغه محبت پرې دي نه خدای دې پټول له علم کې برکت واچي خدای دې ټول کامیاب کی احساسو بچي زموږ بچي ټول خدای د قران او دین خادمان کی اسونه وړکی ما شومانان تاسو ټول د خدای پاک د دین خادمان وګرځي د دنیا او د آخرت په خوشاله دې الله مالا مال کی آئے تاسو چې پړ باندې کوم شری مقاصد لري به خدای دغه برابر امين د باندې کسانو کورودان نه خدای کورودان برابر امين کورودان نشتا کوي د نشتا خو پروګرام د پیسو نشتا خدای هغه پروګرام وته امين هر سم مهیا کې مين وای ما عربو کې ماته یو ډیر دعا خدمت به کو گاډي کې به مدینه منوره کې زیارتونو لا دعا به میکوله کده د دې شوندو کار کو چې امين پیوي ما وی چې خدای تعالی کوم انسان اخلاص پکې ډیر دی او امين نه وای ما وی زه بچی ما سره انداز سرنګ چې کله خو به دا شوندې کې خیر امين وای کله دا بعد وخت ډاکټر دا انسان دا رګوري کله نو دا رګ دا شګوري چې نه پیدا کیږي دا څه په سرنګ ګرځي نو من دا سرنج ګرځاو د خود په میدان ګرځاو می مې دعاو کې زمونږ دا مرګري وادي نه کړي چې الله دا واده انتظامی غیبی بروي امين بس رګ مې دا کې مسبيوي نه راوغشت رګ مې لوشه ما دا وی چې خبره کو برابر شو خو نکاح به مې تړې ګوري دا واده سره د خود په میدانو کې مې ټیک شو دا هدایت الله شیخ دی را سره دا مرګري را سره آغا پندي او هغه دغه ته تلویزیون هغه پنده نه خو دا غیزو ډیر لريو خو چې ورته مملکه د خود د میدان واده برابر شو نکاح ول الحمدلله بیا تمو تړله خو به هر تقدیر هغه دعا خدای برابر کوي چې څنګه دعا او کا کار دلته برابر شي وی نور کله پلان دوی چې درلم وی ګوري شران شي ګوري صبر وکا صاحب قیمت وکا وی چې تا دعا کوي چې زر راځه کار برابر شوی مې بد دعا ته خو بیا خطا برابرېږي کنه الله یې زموږ ټول اخره خاتمه خراب نه کی ټول ملګری دی الله خوشاله بال لري مونږ ته دعا کې الله د مرګ خیر سلګي پر د قران کې دی خیمه کې دنیا ګړ ورسي مقصد د خدای رضا او د خدای دا قید جهان گواند جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی زلکدن کې خدای په یو ځای دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله لا اله